السلام علیکم. زه یم زمر خان. تاسو په یو نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په واتساپ کې یو نوی اپډیټ راغلو چې په هغې کې اوس تاسو چینل هم جوړولی شئ. مخکې به په یوټیوب کې چینل جوړېدو او په فیسبوک کې به پیج جوړېدو، خو اوس واتساپ والا په واتساپ کې هم نوی اپډیټ کو چې په واتساپ کې به هم چینل جوړېږي. په راتلونکي وخت کې د واتساپ د چینل په ذریعه باندې تاسو هم ارنینګ کولی شئ. که چاله دا نوی اپډیټ نه وي راغلی نو دا تاسو خپل واتساپ په اپډیټ کې تاسو ته به هم د آپشن شو شي او تاسو خپل چینل جوړ کړئ په واتساپ کې هم. راځئ ملګرو، تاسو ته نن زه هغه طریقه ښیم چې دا څنګه تاسو به خپل واتساپ کولاو کې په واتساپ کې به دلته کې لیکلي وي اپډیټ. په اپډیټ کې تاسو ګورئ اپډیټ یې لیکلي وي. په اپډیټ کې مال راکړي چینل stay update on topic that matter to you, find channels to follow below. مطلب ته دې کې ته خپل چینل هم جوړولی شي او چې دا کوم نورو خلکو چینل جوړ کړي، جیو نیوز والا شو، مارک زیکربرګ شو، اروائی شو، پاکستان پولیو، ایوډي پاکستان، سره نوید او د ډېرو خلکو پکې جوړ کړي. دا په میلیونو باندې بیا خلکو فالو کړي دي. په دې کې ته خپله پرایویسي هم هیډن کولی شي او خلکو نه یې پټولی شي. مطلب زما د پروفایل پکچر چاته نه ښکاري یا نمبر نه ښکاري، دا ټوله پکې راځي. ما له خو دا وګوره، دا پلس نشان چې دی، په پلس نشان باندې تاسو کلیک والئ. په دې پلس نشان چې تاسو کلیک والئ، تاسو ته وایي چې جوړ کړئ. خو ما له یې لا هغه چې کوم مونټایزیشن دی هغه نه دی راکړي، مطلب زه نشم جوړولی. خو دا اپډیټ یې ما له راکړی دی. دا چې ځینې خلکو ته دا بلو ټیک په واتساپ باندې لګېدلي وي نو هغه خلک دا کولی شي، او ځینې خلکو ته همداسې هم آفر راغلی وي. نو تاسو اوس په واتساپ کې هم بلو ټیک والا واتساپ او جوړولی شئ او په دې کې تاسو خپل چینل جوړولی شئ. بیا راتلونکي وخت کې تاسو په دې نه هم ارنینګ کولی شئ. که ویډیو معلوماتي وي د چا خوښ وي ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که زموږ پیج چانل سبسکرایب کړئ، پیج ځان سره چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ